بادام باغ کې د بزګر میله او د کرنیزو محصولاتو 25م نندارتون پرانستل شو. د کرنیزو محصولاتو 25م نندارتون او د بزګر میله د معیاري تولید سوداګریزه کرنه تر شعار لاندې 13 ورځ د وري په 2مه د کابل د بادام باغ په سیډنیز فارم کې رسما پرانستل شو چې د وري تر 15مې به دوام لري. دغه محصولاتو له جملې د انارو جوس چې له افغانستان څخه لندن او بیا له هغه ځایه ټولې اروپا ته انتقالیږي، سوداګري یې په نیک پال نیسي. موږ هم خپل په همدې پروسه کې داخل یو چې په قندهار کې د قندهار د ارغنداو ولسوالۍ د ځینو نورو ولسوالیو څخه د انارو څخه مربا، روب، د انار دانې څخه مساله او د پوست څخه یو ډول پودر دي چې هغه بهترین د شکرې د کنټرول او د کلسترول لپاره استعمالیږي. زموږ تولیدات د قندهار انار ځي تر نورو ولایتو، تر نورو خارجي ممالکو پورې. همداراز د انارو او مرباو نور سوداګر بیا د خوښۍ احساس کوي او وایي چې دغه محصولات نه تنها په هیواد کې استفاده کیږي بلکې له هیواده د باندې هم ښه بازارونه لري. نورو هیوادو ته مثال د لیر موږ شاوخوا سره دغه کوو، دا پې کوم موږ دغه مثال د څونه موادو دا شان دي، دا زموږ څه خپل د کندهار د خپل افغانستان د زموږ د خپل د ټول د افغانانو شان دي چې موږ کاروو. مثال د انار دی، مثال نور داسې میوجات چې مثال پخوا نورو ملکتو ته تلل، اوس موږ ته خپل په افغانستان کې خپل شان جوړوو، خپل په دغه کې تولیدات دي. مثال موږ خپل افغانانو ته د مرباجات دا شان اوس ټوله د لې جوړوو. هیوادوالو څخه مو دغه غوښتنه ده چې مثال د پاکستان او د ایران مرباوې استعمالي بې کیفیته شان هم په هغې کې شته، زموږ هغې چې د کیفیت هم لري انشاءالله طبیعي شان دي. بلخوا په نندارتون کې هیوادوال د خوښۍ احساس لري او پر نورو هیوادوالو غږ کوي چې له خپل وطني تولیداتو ګټه پورته کړي تر څو له دې لارې پر خپل ځان بسیا او د نورو له احتیاجی اخلاص شو. منطقه بادام باغ از یک چیزای خوب است، وطندارای ما همیشه سلامت باشه، چیزای خوب آوردن، چیزای کارآمدنی است. تولید وطن ما شکر خداوند اینجا هر چیز است، همه هر چیزی که بخوایی اینجا است. خلق خو ماشاءالله ډېر ښه دي، محصولات داخلي محصولات دي، خلک یې خوښوي، باید دې ته وده ورکول سي، باید دا پرمختګ وکړي، نور هم د دې نه باید زیات سي. د بزګر ورځ د کرنیزو محصولاتو 25م نندارتون په لومړي ځل له افغانستان څخه د انارو جوس لندن هیواد ته صادریږي، بیا له لندن څخه نورو اروپایي هیوادونو ته لیږل کیږي. راځئ چې خپلو کرنیزو محصولاتو ته، خپلو وطني محصولاتو ته رشد ورکړو. هیوادوال له دغه اقدامه خوښ دي، پر دولت غږ کوي چې دغسې کړنې نور هم زیاتې شي. عبیدالله حیدرزی، STR نیوز، کابل.